ملګرو په وزیرستان کې جنوبي وزیرستان کې یو په سوشل میډیا راځي چې یو ډرون وشو په دې کې په دوکان باندې ډرون شوی و پکې دوه ماشومان هلکان مړه شوي دي. دا اوس په څو ورځې مخته په کراچۍ کې هم پښتانه مړه شوي وو. اوس که تاسو وګورئ موږ دومره پاڅونونه وکړل، دومره خبرې مو وکړلې او دومره پکې ټول د هلې ځلې وشولې، سیاست وشو او ډېر ښه وشو او زه پخپله هم مطمئن یم د ډېر حده پوره په دې کې چې کوم زمونږ غوښتل دا چې اتحادونه وشي او پښتانه په یو داسې ایجنډا باندې راغونډ شي چې هغه زمونږ د قام د وجود او د شتون او د ورکېدلو او د آبادېدلو مسله وي. په دې کې خو ډېره حده پوره کامیاب هم شولو. اوس چې کومه خبره وه چې موږ په خپله خاوره امن غواړو، نو هغه په خپله خاوره امن غوښتل او بیا د دې موږ په خپله خاوره امن غواړو، په دې پوره نیریټیو دا وه چې موږ په دې خاوره کې جنګ نه پرېږدو، موږ نور جنګ ته نه یو تیار. اوس په دې کې پکار ده چې پاکستان په دې پوه شوی وای یا پوه شي چې پښتانه وایو چې موږ په خپله خاوره امن غواړو، موږ جنګ نه پرېږدو. دا اوس هغه امن نه دی چې لکه موږ ته به NGO خود یا هغه امن نه دی چې موږ ته به بل چا یادوه چې داسې امن وي یا امریکا او یورپ یا بل څوک چې موږ ته وایي. دا هغه ډېره سیاسي نره ده او د دې مطلب دا دی چې اوس په دې خاوره کې مزید که چېرته تاسو سټریټیجیک انټرسټ وي د پاکستان یا باید دا بدل شي. دا یو سیاسي پیغام و د ریاست ده، باید ریاست په دې طرز کې راواخلي. په دې کې که موږ وګورو دا اوس چې کوم دغه جنګ دی، په دې کې خو دوه ماشومان مړه شول، بیا به خدای دا نه وکړي بیا نور به ځوانان پکې مرګونه به شي، پکې بیا به پکې د ISPR یو پریس ریلیز راځي، پکې به بل څه وي، سوشل میډیا به بل څه وي، دا خبرې به راځي. بیا د دې سره سره تاسو دا وګورئ چې څه لار نه ښکاري، څه حل نه ښکاري. مطلب خلک IDPs شول او د دې دپاره IDPs شول، په زور باندې ظاهره خبره د IDPs شول که نه، جبري هغه هجرت و، جبري د کورونو نه وتل و. خو دی بیا په ذهن کې دا هم وه چې زه اوس پوره علاقه ورته خوشې شوې ده، اوس چې دوی طالبانو سره څه کوي وبه کوي. نو هېڅ هم نه وشول ورسره، هېڅ هم له چېرته مثلا په شمالي وزیرستان کې ګل بادر دی، ګوډ عبدالرحمن دی، پلانی دی پلانی دی، دا په خپل ځای پاتې شول. دلته په جنوبي وزیرستان کې چې څومره طالبانو دا په خپل ځای پاتې شول. بیا د طالبانو د ری ګروپینګ چې و دا روانو، ښه برابر روانو. نو دا غم دومره زیات شه چې موږ خو په دې خوشحال وو چې دا غم غوسه ته واوړېده، دا غم چې و دا سیاست ته بدل شه، نو مخې ته راغی او خلکو په دې باندې پاڅونونه وکړل، موږ خو په دې خوشحال وو. اوس چې ګورو دا اوس دلته پاڅونونه شي، دلته په ریاست پریشر ورکېږي، دلته به سیاسي اتحادونه جوړ شول، خو دا بیا په وزیرستان کې دا شاین بېماني دي، بیا وزیرستان کې د دې ریزلټ نه ښکاري، په وزیرستان کې بیا ریاست ته دا احساس هم نشي، ریاست هم د دې خپلې پالیسۍ نه شاته کېږي هم نه. نو دا اوس نه پوهېږو چې اوس د دې بل سټیپ موږ څه وکړو. خو بیا چې کله موږ لږ خپلې تجربې، خپل تاریخ وګورو، بیا دا ښکاري چې نه، یو خو همدغه احتجاجونه برقرار ساتل پکار دي، دا یې لاره ده. بل موږ چې منظم سیاست یادوو، خپل ګوندونه مضبوطول، خپل ګوندونو سره ودرېدل، قامي ګوند مطلب قامپرست ګوندونه، دا د نون لیگ، دا پلانی لیگ، بیا PTI او بیا جماعت اسلام، جمعیت علما اسلام، PTI او
پیپلز دا مطلب دا به د پاکستان غا کوي سیاست کوي دا که ډېر هم مضبوط شي دا زمونږ هلته جنګ نشي ختمولی زمونږ په وطن کې مونږ خپل ګوندونه لکه عوامي نیشنل پارټۍ ګوره او داسې نور کمپرست ګوندونه ګوره مونږ به د دې سره ودرېږو مونږ به دې ته ووټ ورکوو ووټ به ورکوو د عمران خان خلاف ووټ به ورکوو د جنګ خلاف ووټ به ورکوو د نون لیگ خلاف ووټ به ورکوو د پیپلز پارټۍ خلاف ووټ به ورکوو د مذهبي جنونیانو خلاف جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام ووټ به ورکوو د ټي ایل پی خلاف ووټ به ورکوو د امن دپاره ووټ به ورکوو د پرمختګ دپاره ووټ به ورکوو د ترقۍ دپاره مونږ به د خپل کسان راولو دلته پارلیمان ته دا جنگ په مونږ باندې ودرېدی شي مونږ به راولو خپل ووټ به په ذریعه سره به راولو د پښتونخوا اسمبلی ته خلک هلته به د کمپرست ګوندونو حکومت راولو چې حکومت راشي بیا مونږ د اوس په نږدې وخت کې وکتل چې په سوات کې کم اپریشن و نو د عوامي نیشنل پارټۍ په وجه سره ډېر خلک ظاهره خبره ستونزه ده او ډېر په تکلیف باندې و خلک خو هغه تکلیف کې کمی راغی چې څومره کمی راتلی شه یو صوبایي حکومت څومره کمی راوستلی شي د مرکز په اپریشن کولو په وخت کې ښه اوس دا لاره ده بیا د سوال ډېر خورول پکار دي سټډي سرکل یې ډېر کول پکار دي د سټډي سرکل نه زما مراد دا دی چې دلته په دې وطن کې هغه سوالونه مخې ته راشي چې خلکو ته ووایي چې کم سیاست ستا دی کم سیاست دی نه دی کم سیاست ستا ته ګټه راوړي کم یې ګټه نه راوړي په کم کې ته استعمالیږي په کم کې ستانه د ستا د بقا کار اخیستل کیږي ستا دپاره ستا سیاست څومره مطلب دغه چې کم سیاست هغه سیاست دی چې ستا دپاره فایده کوي نو دغه ډېر زیات په هر کلی کې په هر حجره کې په هر ځای کې په هر مارکیټ کې په هر دکان کې په دې باندې خبرې کېدل پکار دی نو بیا زموږ خلاصون لاره ده که نه دی دا دومره د تکلیف خبرې دي که نه یقین وکړه دوه ماشومان دي نو هر انسان هر پښتون چې پښتون شعور هم لري دا د محسوس کړله چې لکه دا جنازې زما د کوره وتلې دي نو دا تکلیفونه به مونږ باندې څنګه کمیدی شي ریاست به مونږ دې ته څنګه کینوو چې بس دی اوس جنګ دې بل ځای ته ویسه جنګ دې چېرته پنجاب ته مه وړه د جنګ نه پرېږده چې نه یې پرېږدې بیا بل ځای ته ویسه زمونږ نه دې لرې کړه مونږ اوس نه یو د طالبان دې هم ځان سره وړه د جنګ دې هم وړه د هر شی دې ویسه د جنګ کاروبار دې هم وړه بس مونږ دلته خپل غریبي ته پرېږده خپل مزدوري ته هم پرېږده مونږ اوس نه در سره منو